بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو درنو او قدرمنو ورونو د تیرو خطباتنا سلسله واره دا موضوع شروع وچی زمن د زندګۍ اکثر حصہ د دې فانی دنیا د توخی او سرمایه د جمع کولو په سلسله کې خرج کیږي حال دا دی چې د دین ارستو یو بل زندگی د چې الله هغه ته حقيقي زندگی وای هغه نه ختمېدونکې زندگی دا د هغه د پاره ډیره زیاته توخه او ډیره عظیمه سرمایه او خزانه جمع کول ضروری دي التا نور سرمایه انسان ته فایده نه رسي التا د ایمان سرمایه د ایمان خزانه د ایمان توخه فایده رسي
نو مؤمنان دې طرف ته باید متوجي شي چې د ایمان سرمایي او پیژني چې دا د ایمان سره تړاو لرونکې سرمایه ده، دا د ایمان شعبه ده، دا د ایمان څانګه ده چې مخې ته یې راځي او په مینه مینه یې عملي کوي. ډېرې داسې شعبې د ایمان عظیمې شعبې دي، او زمونږ استادو نه غفلت حالت کې زمونږ استادو مخې ته راځي او مونږ غافل یو، په مینه یې عملي کوو، نو ورنه ډېرې اسانې دي او ډېر بې تکلفه ادا کېږي، او زمونږ استادو ورته سوچ نه راګرځي. نو د دې بیاناتو مقصد هم تذکیر دی. تذکیر کې مطلب دا دی چې کومه نوې خبره به نه وي، خو هغه خبرې دي چې موږ او تاسو د علماو نه اورېدلې دي، د ذهن نه بې تیارې شوي دي، ذهن ته غافل شوی دی، نو موږ او تاسو به هغې ته سوچ شي او فکر شي چې به مخې له راشي، په مینه به عملي کوو او د ایمان لویه سرمایه به استجمع شي. دی وجه نه دی خطباتو کې بیاناتو کې ډېرې نوې خبرې نه یو، کومو خلکو سره چې دا شوق، دا خواهش، دا شهوت وي چې زه د ناشنا خبرې وکړم، هغه ډېر کرتې په ضعیفو روایاتو، موضوع روایاتو، خرافي قصو کې واقع کېږي. الدین القیم، الدین الخالص هغه دی چې موږ او تاسو بار بار د حق پرستو علماو نه اورېدلی دی، خو دلته به تذکیر مقصد وي. الله قرآن کوي فذکر ان نفعت الذکرا. نو د ایمان پنځمه شعبه چې د هغه په تقدیر باندې ایمان لرل دي. تقدیر د ایمان لرلو مقصد دا دی چې یو انسان قوي عقیده جازمه ولري په دې خبره چې الله رب العالمین دا کائنات پیدا کول د هغې نه مخکې پې د الله علم وو. الله رب العالمین بیا قلم پیدا کو او دغه خپل علم په لوح محفوظ کې ولیکو. الله رب العالمین انسان هم پیدا کړی دی او د انسان د عمل دا هم الله پیدا کړی. دنیا کې چې څه کېږي دا د الله په مشیت باندې کېږي، د الله رب العالمین په اراده کېږي، د الله په بادشاهۍ کې د الله د ارادې نه سوا بل څه شی نه چې کېدلی. څه چې دنیا کې موجود وي، الله چې څه وغواړي هغه به موجودېږي، چې څه ونه غواړي هغه به نه موجودېږي. زما قدرمنو او عزتمندو ورونو، دا شعبه د ایمان چې ده، دې کې شیطان انسان ته بار بار وسوسې غورځوي، او داسې باطل پرس هم د ایمان په دې شعبه باندې بار بار شبهات د انسان ذهن ته غورځوي. دغه وجه ده چې کتاب او سنت کې د دې ډېر اهمیت ذکر دی، او موږ او تاسو ته ډېر اهتمام دی چې ګوره د دې نه غافله نه شئ، او چې څوک په دې باندې ایمان نه لري ګوره هغه مؤمن نه دی. څنګه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره وشره. انسان مؤمن نشي جوړېدلی تر څو چې په تقدیر ایمان راوړی نه، او په دې باندې ایمان راوړی نه چې وانما اصابه لم یکن لیخطئه وانما اخطأه لم یکن لیصیبه. څه چې الله رب العالمین دته په تقدیر کې لیکلي دي، که دا د دنیا ټولې حربي استعمال کې د هغې نه بچ کېدلی نشي، او چې الله لیکلي دي چې دا انسان نشي حاصلولی، که د دنیا دا ټول حربي د ټول حکمتونه ټول جدوجهد وکړي نو هغه حاصلولی نشي. دی وجې نه صحابه کرامو نه خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا قول تاسو واورېده چې د الله نبی فرمای لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر. او چې کله یو انسان په تقدیر باندې ایمان نه راوړی
او په دې حالت کې وته مرګ راشي دا د اسلامي فطرت باندې مړ نشو بلکې د اسلامي فطرت نه علاوه په بل فطرت باندې وفات شو څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو قیمتي د عقیدې نصیحتونه وکړل نو پای کې یو نصیحت داو چې واعلم ان العالم لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك کدا ټول عالم راجم شي چې فلانی ته من فایده رسو هیڅ فایده به درته درو نه رسي مګر هغه چې الله درته لیکلی دا ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك کدا ټول عالم راجم شي چې فلانی ته ضرر رسو نو نشي درته رسوله مگر هغه چې الله د تلیکل دی چې د پلانی په لاس بتا ته ضرر در رسیږي بیا وته وی ولو مت على غیر ذلك مت على غیر فطرت الاسلام کله دی عقیدین علاوه په بل خبره باندې مرشه برا ته په اسلامی فطرت نه مړ د اسلامی فطرت نه علاوه بل فطرت باندې مرشه بل دین باندې مرشه د اسلامی فطرت باندې مړ نشه دغه وجه دا چې امام مسلم رحمه الله په صحیح کې روایت نقل کړی دی یحیی ابن یعمر رحمه الله فرمایي وی اول هغه څوک چې هغه د تقدیر نه انکار شروع کو د تقدیر په باره کې شبهات اچول او د تقدیر د ایمان نه انکار په حالت کې او دا معبد الجهنی په بصره کې من سملګری رالو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لا ملګرو خبره ما ته وسپاردله ما ته و فرما ما ته ویل چې جناب په بصره کې څه خلک دي هغه علم هم طلب کوي ځان ته مؤمنان هم وای خو هغه د تقدیر نه انکار کوي تقدیر په باره کې وسوسه اچي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایل چې دغه خلکو ته وایا چې عبد الله ابن عمر تاسو نه بری دي او تاسو دا غي نه بری او بیا یو فرمایل چې قسم په الله کده زمکه په مقدار باندې سر زر دا ټول زمکه د سرو زرو نه ډکه شي یا د یو غر په مقدار د احد د غر په مقدار باندې سر زر د الله په لار کې خرچ کوي قبول به درنه کې حتی تؤمن بالقدر تر سوچ دې په تقدیر ایمان راوړی نه دا دومره ضروری سرمایه ده د ایمان چې دا دې نه کنا نو ته مؤمن نه عملونه د الله په در کې قبلېږي نه بلکې معمولی عمل نه کده احد د غر په مقدار باندې سر زر خرچه کې یا د ټولې زمکه د ډکواله په مقدار باندې سر زر خرچه کې الله به درنه قبول نکي تر سوچ دې په تقدیر ایمان راوړی نه چې الله د کائنات او د خلقت نه مخکې هر څه لیکلي دي ابن الدیلمی رحمه الله هم ذکر کوي وای زما په زړه کې سبازه شبهات رال نو زه ابی بن کعب رضی الله عنه لرالم مال چې هغه نه بس پختنه وکم او دا اشکالات به الله زما ختم کی زرا لما هغه خبرې مې وته وکړې نو ابی بن کعب رضی الله عنهما تویل چې دا خبره ذهن کې کینه ولو ان الله عز وجل عذب اهل السماء والارض لعذبهم وهو غير ظالم کله دې زمکه او اسمانونو ته ولو طول العذاب ورکین الله بز ظلم کوونکې په دوی نه وجداد چې ظلم د بل په حق کې تصرف کول ته وي او دا د الله مخلوق دی خالق په خپل مخلوق کې چې څنګه تصرف کول شي دا د هغه مخلوق دی دغه ملکیت دی او که الله رب العالمین په دوی رحم وکړي نو د دوی رحم د دوی د عمل نه غوړه دی د الله رحم او د دوی د عمل نه غوړه دی
او به راته و فرمایل چې که یو انسان د احد د غر په مقدار باندې سونه د الله په لاره کې خرج کړي الله به ته قبول نه کړي تر څو چې په تقدیر باندې ایمان راوړی نه زما خوږو ورونو د تقدیر باندې ایمان راوړل دا د ایمان رکن دی چې تر څو دې دا راوړی نه نو ته چې وفات شي په اسلامي فطرت باندې وفات نه یې ته مؤمن نه یې ستا عملونه د الله په در کې قبلېږي نه دا ډیره ضروری خبره ده ډیره ضروری چې انسان باید په دې باندې ایمان ولري چې الله رب العالمین دا ټول کائنات چې پیدا کول د دین او ته مخکې علم وو پیدا ولیکل زما خوګورونو د تقدیر ایمان سلور مرتبه لري چې دې ته ارکان د ایمان بالقدر وای په دې سلور مراتب باندې به موږ او تاسو ایمان لرو په دې چې ایمان ولرو دا شبهات ختميږي اولنی مرتبه د الله علم دی چې دا عقیده وساتو چې دا کائنات لا نو یو ذره هم په دې کائناتو د دې ځمکه او اسمانونو پیدا نو د دین مخکې الله رب العالمین ته د دې کائناتو ذره ذره معلومه وا او دا وته معلومه و چې پلانې به په پلانې ورځ پیدا کیږي په پلانې به وفات کیږي په پلانې ورځ به پلانې نیک عمل کوي او په پلانې ورځ به ګناه کوي دا من ته اشتباه د تقدیر په باره کې ذکر راځي چې زمون په مستقبل باندې علم نشتا او د الله رب العالمین په مستقبل دسه علم دی لکه څنګه چې په ماضی دی دا دوانه د یو کتاب صفحه گویا کې د الله مخ ته پرتی دي په دې صفحه علم دی ماضی او په دې باندې علم دی او دوانو کې هیڅ تفاوت نشتا څنګه چې یقیني علم په ماضی دی دسه په مستقبل نو کله چې د تقدیر خبره ذکر کیږي نو چې الله ولیکل نو گویا کې دی الله رب العزت ضرور کوم او الله چې ولیکل نو زه مجبور شم دسه نه ده د الله علم د الله په لیکلو مقدم دی دا دوانه صفحات د الله مخ ته پراته دي ماضی او مستقبل الله ته پته وا چې په پلانې ورځ با پلانې ګناهګار پلانې ګناه په خپل اختیار کوي نو وی لیکل رسو دا لیکل رسو شوی دی د علم د الله نه نو اول وسړی په دې باندې ایمان لري چې دا دنیا لا پیدا نه وا د دې هر ذره ذره باندې الله پویو په هر کردار الله پویو د هر بنده ټول عمل باندې د الله علم الله فرمایي چې الله په هر شی باندې عالم دی ان الله کان بكل شيء وكان الله بكل شيء عليم الله علیم صفت دی او د الله کامل علم دی په هر ذره ذره باندې نو اولنی مرتبه هغه دا چې سړی به دا عقیده لري چې د دې کائناتو د خلقت نه مخکې الله په هر څه باندې پوهه دویمه مرتبه هغه مرتبه د کتابت ده چې سړی په دې باندې عقیده ولري چې دا کائناتو باندې چې الله علم او د خپل علم الله په لوح محفوظ کې ولیکو او د اسمانونو او د زمکو د خلقت نه 50,000 کاله مخکې ولیکو 50,000 کاله مخکې څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه الله د اسمانونو او د زمکو د خلقت نه 50,000 کاله مخکې دا د انسانانو ټول تقدیر ولیکه تقدیر بل حدیث کې مرضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د کائناتو کې اول الله قلم پیدا کو ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير الخلائق الى الابد الله په دې کائناتو کې اول دا قلم پیدا کو ورته ویل اولیکا ویل سولیکم ویل د دې بندگانو تقدیر ولیکه تر ابده پورې زما خوګو ورو دلته د ډیرو خلکو ته دا اشتباه راځي چې الله په موږ ولیکل گویا کې چې الله رب العالمین په موږ ولیکل به موږ ته سزا ولې راکړي جواب
الله رب العالمین لیکل رستو دی الله ته پته ده چې ته به په پلانۍ ورځ په پلانۍ ټیم پلانۍ ګناه په خپل اختیار کې رستو یې ولیکل. نو د الله لیکلو باندې ته مجبوره شوی نه یې، بلکې الله رب العالمین ته پته و چې دا انسان به په پلانۍ ورځ په خپل اختیار پلانۍ ګناه کوي، بیا یې ولیکله. نو د الله علم د الله په لیکلو مقدم دی. دویم دا دی چې الله ته په دې لیکلو مجبوره کړی نه، اختیار دی تا ته کې او که نه کې. نو انسان ته سزا په دې باندې ملاویږي چې په خپل اختیار د الله مخالفت وکړه، ګناه یې وکړه، په خپل اختیار مجبوره نه و، اختیار ورسره و. او دریم دا دی چې قیامت په ورځ چې تا سره حساب کیږي نو د تقدیر په لیکلو در سره حساب نه کیږي. تا چې کله عمل وکړو د لیکلو نه رست د کولو نه رستو ملایکو ولیکو، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دغه لیکلو باندې در سره حساب کیږي. کم لیکل چې ستا د عمل نه رستو شوي دي، کم ګناه چې تا په خپل اختیار کړی د ملائکو لیکلي د دغه لیکلو باندې سره په ورځ د قیامت حساب کیږي. الله به په ورځ د قیامت باندې درکړي. و الله فرمایي وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قیامت کې به دا کتاب الله درکوي کوم چې ستا د ګناه کولو نه رستو لیکل شوی دی، او په دې به در سره حساب کوي. وایي ځان سره خپل حساب. نو دا 50,000 کاله مخکې لیکل شوي دي. بیا چې کله انسان آدم علیه السلام پیدا شو، نو د آدم علیه السلام خی طرف الله رب العالمین مسح کو، د هغې نه هر هغه روح هر هغه بچی د آدم علیه السلام هغه راوویستو چې تر قیامته پورې الله پیدا کو. او به وفرمایل چې دا انسانان جنتیان دي او د جنت والاو په عمل باندې به عمل کوي. او به ګس طرف مسح کوي ویل چې دا انسانان د جهنم د پاره دي او د جهنم په اعمالو باندې به عمل کوي. او کله چې انسان الله رب العالمین په تقدیر کې د جنت لیکلی نو هغې ته د جنت لاره آسانه کی. الله فصل یسره لليسرا. او چې کوم انسان هغه په تقدیر کې د جهنم والاو نه لیکل شوی، بس هغې ته د جهنم لاره آسانه کی. تاسو به وینئ ډېر بندگان هغوی دا ګران طاعت کوي او چې یو ګناه ته ور وړاندې کېږي لکه غر چې په اوبو باندې. او ډېر انسانان دي چې هغوی دا ګران ګناهونه په مینه باندې کوي او یو عبادت کول ورته داسې لکه غر په اوبو باندې بارول. بیا چې کله انسان پیدا کېږي د هغه د مور په خېټه کې چې د هغه باندې 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شي، الله د طرف نه ملایکه راشي هغې ته د 4 خبرو حکم وکړی شي چې د دې انسان عمر څومره دی، د دې انسان رزق څومره دی، د دې انسان د مرګ نیټه کله ده، او د عمل څنګه دی، دا نیکبخته دی او که بدبخته، دا ولیکلی شي. نو دا دویمه مرتبه ده، مرتبه الکتابه. دریمه مرتبه دا ده چې انسان دا عقیده ولري په تقدیر باندې چې خالق په دنیا کې، خالق د کائناتو، انسان او د انسان د اعمالو بل خالق نشتا. سچ دنیا کې موجودیږي هر څه الله موجودی. الله قرآن کې وایي هل من خالق غیر الله، د الله نه سوا بل خالق شته بلکې نشته. او الله فرمایي وی والله خلقکم وما تعملون، تاسو هم الله پیدا کړی او تاسو د عمل هم الله پیدا کړی. خو خالق د اعمال الله دی، خو ول انسان ته سزا په کسب ملاویږي، کسب انسان کړی دی. نو دنیا کې بل خالق نشتا. دا صرف د باطل فرستو عقیده ده، د مجوس عقیده ده چې هغه د خیر خالق یزدان غړي او د شر خالق هغه شیطان هرمن غړي.
یا د بعضې باطلو فرقو عقیده ده چې هغوی وایي چې نه خالق د افعال اختیاریه او د بندگان خپله دي. نه، د مسلمانانو عقیده د قرآن او سنت عقیده د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې یو خالق دی الله. څه چې کائناتو کې پیدا دي الله پیدا کړي دي، د ټول مخلوقات د الله. او څلورمه مرتبه د الله مشیت دی دنیا کې چې څه کېږي د الله په اراده باندې کېږي، ځکه الله عاجز نه دی، مقتدر ذات دی. دنیا یو وړوکی یو کور مالک چې دغه دا نه غواړي چې دغه د ارادې نه دی بغیر په دې وړوکی کور کې څه کار وشي. د ټولو کائناتو خالق مقتدر ذات دی. څه چې دنیا کې کېږي دغه په مشیت کېږي. الله وایي وما تشاءون الا ان یشاء الله. زما قدرمن او عزتمند ورونو د ایمان بالقدر کې د دې ډېر خواږه ثمرات دي، ډېرې ښایسته فایدې دي، ډېر بهترین حکمتونه پکې پراته دي. ځکه الله رب العالمین په موږ باندې دا ایمان لازم کړی دی، فرض کړی دی، او دا د ایمان رکن ګرځولی دی. اولنی دا ده چې زموږ به د الله په دې علم مکمل ایمان راشي چې ګوره الله هغه عالم او کامل علم والا دی چې د ټولو کائناتو د خلقت نه مخکې ورته هر څه معلوم دي. علم د الله رب العالمین. دویم تقدیر دا یو غیبی امورونه دی. ایمان بالغیب الله رب العالمین ته ډیر زیات محبوب دی. نو دې کې به مؤمن په ایمان بالغیب هغه ښکلي قسم کې داخل شي. او دریم دا دی چې کله د ایمان بالقدر باندې د انسان زړه سازیږي، هغه دا دی چې ډېر کرتی یو انسان ته یو مصیبت ورسیږي، نو دا انسان ته شیطان دا وسوسې راچوي چې په پلانې تدبیر دی نیولی وی دا مصیبت به نه وی را رسېدلی. یو ځای له بچی لاړ شي یا د انسان یو خپلوان لاړ شي هلته وفات شي، وایي که هلته تلی نه وی نو مړ به نه وی. که دا تدبیر مې استعمال کړی وی او که دا تقدیر دی ایمان بالقدر کې چې دا دروازه د وسوسو په تا را بنده شوه چې د دنیا څومره تدبیرونه د استعمال کړی وی او څومره دنیا ټوله تا سره ملګری وی، د الله په تقدیر کې لیکلي بچ کېدلی نه شي. ایسته به دا وسوسې ختمې شي، دا شیطاني وسوسې. دې وجې نه موږ ته د الله نبي فرمایي چې کله تاسو ته یو مصیبت در ورسېده دا د تقدیر تذکره وکړئ چې قدر الله وما شاء فعل. دا کار الله په تقدیر کې لیکلی و. څه چې الله په تقدیر کې لیکلی دی هغه ضرور کېږي. قدر الله وما شاء فعل. او لو به نه وی وایي که داسې مې کړی وی نو د دې مشکل نه بچ کېدم، ځکه لو چې دې وویله د شیطان عمل او د شیطان د وسوسو دروازه در باندې راکولاوه شوه، بیا بنده نه کړي. ایمان بالقدر کې یو بهترینه فایده دا هم ده چې د دې مصیبتونو باندې بیا سړی ډېر نه پریشانه کېږي. هغه دا دی چې دا مصیبتونه ما ته زما رب لیکلی دي، هغه رب چې په ما د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی. دې کې به ډېرې فایدې زما دپاره ځکه هغه په ما مهربانه دی، د مور او پلار نه په ما ډېر مهربانه دی. مور او پلار په ما دا مصیبت نه پیرزو کېږي، خو چې کله یو سر الله ما ته لیکلی نو په هغې کې به زما ډېرې فایدې. د دې مصیبتونو داسې مثال دی لکه ترخه دوایي چې سړی خوري، چې څوک د دوایي د حقیقت نه خبر نه نو هغه د دې دوایي تریخوالی او د هغې بدبویي حس کوي. خو چې څوک پې پوهیږي چې دې دوایي کې څومره پیدا ده نو هغه ځي پیسې هم ورکوي، فیس هم ورکوي ډاکټر له، او دا دوایي په پیسو اخلي او بیا یې خوري. د مثال په طور باندې یو ماشوم هغه د دوایي قدر و قیمت نه پېژني، لیکن مور او پلار د دې دوایي په اهمیت باندې پوهیږي چې د دې دوایي په عاقبت کې صحت دی. نو دا د ماشوم مور او پلار لاړ شي ډاکټر له فیس ورکړي، بیا هغه ته ټسټونه ولیکي، هغه وکړي، په هغې هم پیسې ورکړي، بیا ډاکټر ورته دوایي ولیکي، دا لاړ شي په سټور کې دوایي والي. خو ماشوم چې د دې د اهمیت نه خبر نه دی، هغه خپې او لاسونه وایي چې زه نه خورم. مور او پلار وله خپې او لاسونه ونیسي او خوله وله وازه کړي، په زور یې ور واړئ. داسې زما خوږو ورونو دا مصیبتونه منګه نه غواړو، ځکه موږ ته د دې فایدې او حکمتونه معلوم نه دي. خو الله علیم ذات دی، په موږ مهربانه دی، څه چې په موږ راولي
په دې کې زمونږه سخته فائدې اگر که تریخواله او بدبوئی د دوايي په شانه مونږه حس کوو خو د دې عاقبت ډیر زیات خوږ دی عاقبت الله چې په انسان باندې راولي لکه یو مثال حدیث کې د سره راغلی دی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه من الماء وای الله چې یو بنده سره مینه وکي د دې دنیا د زیب و زینت د دنیا خوشحالي د دنیا د ترقۍ د دنیا د شهوتونو خوندونو نه دسي ساتي لکه د بیمار په یوازې چې دا بیمار د یخو بونه ساتي چې ډاکټر وته وایي که یخي وبې اوس کلی بس سینې جام کېږي او خرابېږي نو د دې بیمار سم شوق کېږي جنگ هم کوي بدې خبرې هم کوي وایي ماله اوبه راکوي که نه سینه مې اور اخلي خو په یوازې وله نه ورکوي وجه دا ده چې هغه ته پته ده چې دا ده ته ضرر رسوي د دنیا ډیر زیب و زینت دی زمونږ ورته د تګي انسان په شان خواهش شهوت کېږي خو الله ته پته ده چې دا دنیا مې په چا راکولاوه کړې ده پای کې سرکشي پیدا شوې ده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا او دا زما محبوب بنده دی زه نه غواړم چې سرکشه شي د دنیا نه د دنیا نه محفوظ کی دنیا په انسان کې غرور پیدا کوي مستی پیدا کوي غفلت پیدا کوي د الله د بندګۍ نه سړی محرومېږي ظلمونه په انسان واقع کېږي ظلمونه د انسان د لاسه کېږي ډېر ګناهونه دي چې هغه د مال او دولت سره تعلق لري نو الله ته پته ده که دا ورکم دا انسان به سرکشه کېږي ډېر ګناهونه دي په هغې کې به واقع کېږي مستی او غرور پکې واقع کېږي است الله رب العالمین په انسان مصیبت راولي نو دې مصیبت نه به بیا سړی خوند اخلي مزه اخلي لکه څنګه چې د مخکنو انبیاو صالحینو په باره کې راتلل راځي وایي انهم لیفرحون بالضراء بالبلاء کما تفرحون بالسراء دا مخکنی انبیاء او صالحین به دې مصیبت ته داسې خوشحالېدل لکه تاسو چې راحت ته خوشحالېدلئ مصیبت سکل خو ګرانو خو د دې عاقبت کې فایدې وي لکه څنګه چې د دوی په عاقبت کې صحت دی د ایمان بالقدر یو فایده دا د زما خو ګورو چې مصیبت در ورسېدو دا سوچ به وکړي چې دا هغه رحیم کریم رب په ما باندې لیکلی چې هغه په ما د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی نو هغه مصیبت به دې ختمېږي نور د تقدیر کې ډېر بحث مباحثه کول پکار نه دي وجه دا ده چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي وایي دا د الله علم دی ګوره د دې تفتیش مه کوه او بیا وایي چې سر مکتوم دا پټ راز دی د الله رب العالمین ګوره د دې تفتیش مه کوه دا مه ماتوه او دا جوور بحر دی ګوره دې ته مور داخلېږي ډوب به دې کي صرف هم دا څلور خبرې ذهن کې کېنوه چې الله د دې ټولو کائناتو مخکې نه په دې ټولو کائناتو علم و دویم دا علم به دا خپل علم به په لوح محفوظ کې ولیکو دریم دنیا کې چې کم کائنات پیدا کیږي الله یې خالق دی او څلورم دنیا کې چې څه کیږي د الله په مشیت او اراده باندې کیږي او څه چې الله موږ ته لیکلي دي په دې کې به زموږ او ستاسو ډیرو فائدو باندې موږ پوهیږو نه الله رب العالمین دې موږ او تاسو سی مؤمنان جوړ کړي او الله دې موږ او تاسو د شیطانی هر قسم وسوسو نه محفوظ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين